السلام علیکم ګرانو هیوادوالو ستړي مشئ خدای دې وکړي چې ټول به روغ جوړ یاستئ او هیله لرم چې ښه ورځ مو پیل کړې وي. ګرانستانو یو بله مهمه ویډیو کې یو ځل بیا په خپل یوټیوب چینل محمد صافي باندې بیا ځلې تاسو ته په یو مهمه ویډیو کې راغلی. ما هیله ده چې ویډیو را سره تر پایه وګورئ او غواړم له تاسو سره نن یو بله مهمه ویډیو شریکه کړم چې د نقلي معلوماتو اړوند او ډېر مسافر دي ته په تمه و چې نقلي معلوماتو پروسه به بیا ځلې کله پیل کېږي. ګرانو دوستانو لومړی راځو تاسو ته به د دغې ویډیو په اړه معلومات درکړم چې په دغه ویډیو کې څه دي. نو هیله ده چې موږ سره تر پایه دغه ویډیو تعقیب کړئ. ګرانو دوستانو زه تاسو څخه یوه هیله کوم مخکې مې د دغې ویډیو اړوند یو پوسټ کړی و چې دغه شان یو ویډیو به زه جوړوم او په خپل یوټیوب به یې خپروم. ګرانو دوستانو یوټیوب څخه زما موخه یوازې خدمت دی. خدمت دا دی چې په یوټیوب کې زه غواړم زه یو خبریال یم، زه باید یو چینل ولرم او زما مواد هغه کې پراته اوسي. د هغې موادو څخه باید هر وخت خلک استفاده وکړي. د فیسبوک پالیسي داسې ده چې داسې انفارمیشن ویډیوګانې دې نه مني او د دغه شان ویډیوګانو سره فیسبوک بندوي. هر کله که مونږ تاسې دغه شان کومه ویډیو پورته کوله تاسې په دې اړه فکر مه کوئ چې مونږ ستاسې په دغه ویډیو باندې پیسې ګټو. هېڅ کله نه. زموږ موخه یوازې خدمت دی. مونږ چې کله دغه دندې ته راغلي یو دغه مو الله سره واده کړې ده. نو هیله ده چې د 10 ریالو یا 2 ریالو 3 ریالو په خاطر باندې ما ته داسې کمنټونه مه کوئ. زما ریال نه دي په کار، زما ډالر نه دي په کار، زما یوازې ستاسو دعا په کار ده. نو کله دې وروسته هر څوک تاسې ما ته کمنټ کوئ نو که چېرته مثبت کمنټ نشئ کولی نو منفي کمنټ هېڅ کله مه کوئ. ګرانو دوستانو راځو د نقلي معلوماتو اړوند چې نن کومه ویډیو ده غواړم له تاسو سره په هغې په اړه معلومات درکړم. نقلي معلوماتو بل پړاو شروع شوی او تاسو دغه د سفارت په فیسبوک پاڼه باندې دغه خبرپاڼه لیدلې ده. نو ګرانو دوستانو دوی لیکلي دي چې له 3 نیټې څخه د اګست تر 30 نیټې پورې به دوام لري دغه ثبت نام. تاسې کولی شئ چې تر همدغې نیټې پورې خپل اسناد ورته جمع کړئ. په دغه لینک به تاسې ګرانو دوستانو د پاکستاني پاسپورټ کاپي، د اقامې کاپي او د افغاني تذکره کاپي. ګرانو دوستانو یو ټکي تاسې باید پام وي، داسې نه چې تاسې پاکستاني پاسپورټ په خپل موبایل باندې داسې یو تصویر واخلئ او هغه ورته ولېږئ چې هغه موبایل کې لاندې یا قالین هم ښکاري یا کارپېټ هم ښکاري یا ستاسې بستر هم ښکاري. تاسې باید داسې یو تصویر واخلئ چې په کوالټۍ باندې په خپل سایز باندې برابر یا فکسل یې برابر تر څو ستاسې کار ښه مخ پر وړاندې لاړ شي. هیله ده چې دغه شیانو ته پام وکړئ ځکه که تاسې چېرته خپل ځان ته ثبت نام وکړئ او ګډوډي وکړئ نو د سفارت کارکوونکو ته هم تاسې مشکلات جوړوئ او ستاسې اسنادو کې مسله راځي. نو هیله ده چې سم تصویران به اخلئ او دغه کې به اپلوډوئ. بله مهمه وی د یادولو وړ ده چې د نوملیکنې نیټه پای ته رسېدو وروسته به ګران مراجعین د 2022 کال د سپټمبر په لومړۍ نیټه د خپل وار په اساس سفارت ته د بایومټریک لپاره راغوښتلی کېږي. بل ښه دوستانو ښه آپشن دا دی چې دا ځل به چې څنګه دغه لیست بشپړ شي دغه تقریبا 28 که 20 ورځې دي نو هغې وروسته به چې دی ستاسې بایومټریک لړۍ پیلېږي. ګرانو دوستانو راځو ثبت نام پیلوو چې څه ډول. نو لومړی په دغه لینک کلیک کوو. ګرانو دوستانو په دغه لینک چې هر کله تاسې کلیک وکړئ باید ستاسې چې تاسې باید ایمیل ولرئ. ګرانو دوستانو دغلته تاسې وینئ دغه زما ایمیل لیکل شوی دی. ستاسې باید ایمیل فعال وي. مهرباني وکړئ په لاندې فورمه کې غوښتل شوي معلومات په دقیق بڼه ولیکئ. نو ګرانو دوستانو دلته چې دی د پاکستان تابعیت لرونکي او اقامې پاسپورټ معلومات دلته به تاسې ګرانو دوستانو خپل نوم ولیکئ. نو زه خپل نوم لیکم محمد صافي. دلته د خپل پلار نوم لیکم. مثال په طور زه یو همداسې یو نوم لیکم. د زیږېدنې ځای لیکم. ستاسې په اقامه او پاسپورټ کې چې کوم د زیږېدنې ځای باید هماغه ولیکل سي. نو زه لیکم چې کونړ اسعدآباد. دلته ګرانو دوستانو پیدایښت تاریخ. نو دلته تاسې ګرانو دوستانو کال معلومولی شئ چې تاسې کوم کال باندې زیږېدلي یاستئ. نو دلته په دغه کې چې دی ښکته به تاسې راشئ او دلته به د خپل کال معلومات وکئ چې زه ښکته راشم که پورته لاړ شم. دلته ګرانو دوستانو زه په 1999 کې پیدا شوی ما د مارچ میاشته او تقریبا 28 نیټه ده. ګرانو دوستانو تاسې باید هر معلومات دلته په دقیق بڼه باندې ولیکئ. د پاسپورټ نمبر ګرانو دوستانو ستاسې چې کوم پاکستاني پاسپورټ نمبر دی د هغه نمبر باید تاسې دلته ولیکئ. نو زه به یو نمبر ولیکم د ځان نه. دلته به تاسې د خپل اقامې نمبر ورکئ. دلته چې ستاسې کوم مهنه ده کوم شغل دی هغه به تاسې ورکئ ګرانو دوستانو.
په دې ځای کې مثال په تور عامل منزل تاسې سائق خاص یې وایي نو دلته به سائق خاص ورکوئ. ښه ګرانو دوستانو اخرنی اپشن چې دلته ټلیفون نمبر دی دلته به تاسې ګرانو دوستانو یو ټلیفون نمبر ورکوئ. نو ګرانو دوستانو دغه ټلیفون نمبر تاسې باید د سعودي نمبر ورکوئ. نو دا نمبر چې دی ما د ځان نه ولیکو هیله ده چې تاسې چاته پې زنګ ونه کوئ ځکه د بل چا نمبر ونه وسي. نو دغه نمبر چې دی دغه شان به خپل نمبر ولیکئ. هر کله چې ګرانو دوستانو تاسې خپل دغه نمبر ولیکو دغې سره ستاسې دغه لومړنۍ برخه چې ده مکمله ډکه شوله تاسې به دلته نیکسټ ووایئ. ګرانو دوستانو نیکسټ هم ووایو. دلته دویمې صفحې ته رالو وایي اصلي نوم مهرباني وکړئ په لاندې په فورم کې خپل اصلي د تذکرې سره سم معلومات ولیکئ. ګرانو دوستانو په تاسې به اړوند د تذکرې چې دلته ستاسې کوم نوم وي هغه به تاسې لیکئ. نو زه دلته لیکم محمد صافی د پلار نوم مثال په طور صافی او د نیکه نوم کې لیکم مثال په طور خان. کټ مټ د تذکرې چې کوم معلومات وي تاسې باید هغه ولیکئ. سکونت اصلي ولایت مثال په طور تاسې به خپل ولایت ولیکئ. زه به کونړ ولیکم. دلته ګرانو دوستانو درې مهم شیان چې یو ځل بیا دا خبره تکراروم چې تاسې باید په دقیق ډول باندې خپل دغه ډاکومنټس دلته اپلوډ کړئ. ګران دوستانو دلته به تذکره تاسې راواخلئ. کله چې موده خلاص کو نو دغه تذکره به تاسې دلته پورته کړئ. دلته به اپلوډ ووایئ. ګرانو دوستانو په دغه سره اپلوډ اپشن مخکې ځي. دلته زموږ ګرانو دوستانو تذکره وختله. دلته راځو پاکستاني پاسپورټ خېجو. دا په نمونهي ډول باندې زه غواړم چې دا پاکستاني پاسپورټ هم دلته وخېجوم. نو زه به دا د پاسپورټ هغه اولنی مخ چې کوم دی هغه به زه وخېجوم. دا یوازې ګرانو دوستانو نمونهي ویډیو ده ځکه ما پورې نقلي معلومات تړاو نه لري او مونږ اسناد چې دي سم دي دا ستاسې لپاره. دلته باید تاسې د اقامې تصویر اپلوډ کړئ. نو د اقامې تصویر په ځای زه غواړم چې دا اپلوډ کړم. تاسې باید په همدغه اسناد په دقیق ډول باندې اپلوډ کړئ. ګرانو دوستانو دې سره د زموږ فورمه ډکه شوله او دوستانو هر کله چې تاسې دا فورمه ډکه کړله تاسې باید دغه سبمیټ اپشن ووایئ. نو زه نه غواړم چې مثال په طور زما په دغه ایمیل باندې اوس دغه زما اسناد سفارت ته ورسیږي ځکه ما پکې یوازې ازمایښتي ویډیو جوړه کړې ده یوازې ستاسې لپاره مې جوړه کړې ده. نو هر کله چې ګرانو دوستانو دا شین ځای تاسې کلیک کړو سبمیټ ستاسې اسناد سفارت ته ورسېدل تاسې بیا ځلې دغه فورم مه ډکوئ ځکه که بیا ځلې ډک کړئ هلته ستونزه هغوی ته جوړېږي او ستاسې لیست کې مشکل بیا راځي نومونو کې مشکل راځي. نو هر کله چې ستاسې دغه فورم ډک شو نو تاسې به دغه سبمیټ ووایئ. دې سره ستاسې پروسه بشپړېږي ستاسې ثبت نام وشو او تاسې به د سفارت ټلیفون ته په تمه پاتې کېږئ. هر کله چې د سفارت لخوا لیست یا ټلیفون درته وشو له هغې وروسته به تاسې ورځئ او د بایومیټریک لپاره. ګرانو دوستانو تاسې کولی شئ ستاسې ډېر زیات پیغامونه ما ته په فیسبوک باندې راځي. نو زه تاسو څخه یوه هیله کوم هر کله چې تاسې کوم پیغام رالیږو نو لطفا تاسې په ویډیو اډیو بڼه باندې تاسې ما ته وایس میسیج مه کوئ چې څه مشکل لرئ ما ته لنډ ولیکئ. زه به ستاسې ټول پیغامونه په فیسبوک وي که په وټساپ وي دا به ځوابوم. خو یوه هیله در څخه کومه چې هغه دوستان چې منفي کومنټس کوي نو لطفا منفي کومنټس مه کوئ ګرانو دوستانو. او هغه دوستان چې کوم سره کار وي کومه پوښتنه وي نو تاسې ډېر زیات کوشش وکړئ چې په لیکلې بڼه باندې موږ ته میسیج ووایئ ځکه هر وخت او د اورېدو ځای نه وي یا سړی په موټر کې وي یا د ملګرو دوستانو سره ناست وي یا ډېر میسیجونه اورېدل انسان ته قسمه قسم مشکلات جوړوي. نو ګرانو دوستانو دغه زموږ فیسبوک پاڼه ده تاسې کولی شئ د مهم معلوماتو لپاره چې د زموږ فیسبوک پاڼه فالو کړئ. ستاسې لپاره موږ مهمې ویډیوګانې جوړو. نو هیله ده چې دغه ویډیو مو خوښ شوي وي. بیا هم که تاسې کومه ستونزه درلودله انشاءالله زه ستاسې خدمت کې یم. نو تاسې ټولو ته ښه وخت غواړم. د افغانستان د دغې بیرغ ځلېدا په هیله د افغانستان د آبادۍ او د پرمختګ په هیله ښه شپه او ښه وختونه. نو ګرانو دوستانو یوه غوښتنه د ویډیو د سره ټولو ملګرو هغه دوستانو ته ولېږئ چې نقلي معلوماتو پروسې ته اسناد نه دي جمع کړي او غواړي چې اسناد جمع کړي نو لطفا دا ویډیو ورته ضرور ورسوئ. ښه وخت.